اسلامي امارات وایي چې نور افغانستان د نړیوالو هیوادونو د جنگ میدان نشي جوړېدای. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. اسلامي امارات وایي چې نور افغانستان د نړیوالو هیوادونو د جنگ میدان نشي جوړېدای. د افغانستان اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نړۍ هیوادونه د خپلو سیالیو له امله په افغانستان کې د ترهګرۍ مسله مطرح کوي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د افغانستان کنټرول د اسلامي امارات په واک کې دی او هغوی هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د مخکې ځینو رسنیو د مقالو او راپورونو له خپرولو سره افغانستان بیا ځلې د ترهګرو ډلو د امن ځای د بدلېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان اسلامي امارات ویان په دې هکله رسنیو ته وایي ځینې هیوادونه له ځینو نورو سره سیالي لري او غواړي له دا ډول موضوعګانو په خپلو سیالیو کې استفاده وکړي چې سمه نه ده. افغانستان امن دی او ثبات لري او له هغه کوم هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. اخوا د چارو ځینې شنونکي وایي چې اسلامي امارات باید د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د کارېدو په تړاو د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د سیاسي چارو شنونکی محمد متین محمد خیل وایي دا یوه استخباراتي مسله ده، نه هغه مسله چې خلک د نظام د نسکورېدو لپاره راپورته شوي وي. ټول بریدونه که په کندهار کې دي او که ماسکو کې یا په ایران کې یا په تاجکستان کې دي، دا د دغو ټولو تر شا په سیمه او نړۍ کې استخباراتي لوبې دي. د سیاسي چارو بل شنونکی نجیب الرحمن شمال هم څرګندوي چې د دغې شومې او بشریت دښمنې ښکارندویۍ پر وړاندې مبارزې لپاره د هیوادونو استخباراتي او نظامي ټولیز او ځیرک اقدام ته اړتیا ده. په هغه صورت کې چې د هغه ځالې په افغانستان، پاکستان او یا هم په هر هیواد کې شتون ولري، باید جدي اقدامات وشي. په روسیه کې د یو کنسرت پر تالار له برید وروسته جګړه داعش ډلې منلې په سیمه کې د ترهګرو ډلو د شتون په هکله د اندېښنو له زیاتوالي سره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له ترهګرو سره د مبارزې په چاره کې د اسلامي امارت پر ژمنې ټینګار کړی و.